نن د نومبر پر 10 د پاکستان په کوټه ښار کې د پولیس سرتیرو پر یو موټر باندې برید شوی دی. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. دا برید تر هغه وروسته کیږي چې 2 ورځې وړاندې همدغه ډلې په پاکستان کې خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د یوې حکومتي جرګې او د دې ډلې ترمنځ په کابل کې په جون میاشت کې مذاکرات سوي ول او تر هغه وړاندې دوی په می کې پر اوربند باندې موافقه کړې وه او دغه اوربند یې د یوې میاشتې لپاره کړی و چې تر هغه وروسته یې تر نامعلومې مودې پورې غځولی و. خو په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ پیښې رامنځته سوې. په دې پیښو کې د زیاترو مسؤلیت چا ونه مانه، خو په دا وروستیو کې د ځینو پیښو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و. دغه تازه پیښه چې سوې ده دا په یوه معنا باندې په دې اړه د اندېښنې وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان په ښکاره ډول خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې هلته بریدونه وکړي او تر هغه امر وروسته دا لومړۍ پیښه ده چې په کوټه ښار کې پر پولیس سرتیرو باندې رامنځته کیږي. تر دې وړاندې په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په منځګړیتوب باندې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې سوي وې چې څه ناڅه نتیجه یې ورکړې وه، خو په دا وروستیو کې دغه خبرې د ځنډ ښکار سوي دي. دا پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې هم یوه ورځ وړاندې یعنې د نومبر پر 9 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا رباني کار هم افغانستان ته سفر کړی و. هلته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې کړې وې. په پاکستان کې زیاتره کارپوهان دغه برید ته د اندېښنې په سترګه ګوري او دا برید په داسې حال کې رامنځته کیږي چې هم تېره ورځ د پاکستان د پوځ نوي لوی درستیز یا پوځي مشر جنرال عاصم منیر واک ترلاسه کړ او د پوځ قومنده یې په خپل لاس کې واخیستله. اوس به دا کتل وي چې آیا نوی پوځي مشرتابه هم له طالبانو سره د مذاکراتو لاره خپلوي که به د دوی پر ضد پوځي عملیات پر مخ وړي. زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې ښایي د پوځ نوی مشر بېله تګلاره ولري او دوی به له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د مذاکراتو پر ځای د دوی پر ضد یو ډول عملیات پیلوي.